تورخم لار پرانیستل شوې، خو د افغانستان نه پاکستان ته د تجارتي توکو ډک ګاډي لا هم انتظار پاتې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د پیاده خلکو د تلو راتلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه تجارت هم پیل شوی او د شنبې په ورځ نه څه 1550 ګاډي په پوله دواړو غاړو ته وختي او راوختي دي. د تورخم پولې د کلینرز د چارواکو تر مخه 312 ګاډي افغانستان ته د پولې د لارې داخل شوي چې پکې 244 د صادراتو یا ایکسپورټ ګاډي شامل وه. چارواکي وایي د دې ترڅنګ افغانستان ته د تورخم د لارې پاکستان ته 145 د وارداتو یا امپورټ او سل تش ګاډي را داخل شوي دي. په تورخم کې د کلیرنس ایجنټ مجیب خان شینواري د ډیوه خبریال ته ویل د پرون ورځ نه چې دروازه خلاصه شوې نه په اولني نظر کې چارواکو پاکستان نه د صادراتو یا ایکسپورټ ګاډي وښکل پیل کړل او چې کومې لارې په تورخم کې ولاړې وې هغه ټول افغانستان ته ورغلې. هغه وایي د پیښور رینګ روډ نه تر خیبر لوړګي سیمې پورې اوس هم زرګونه ډک ګاډي افغانستان ته د تلو په تمه دي او لارې هم ترې بندې شوي دي. نوموړی زیاتوي د کلینرز عمل ډېر چټک په تورخم کې نه دی روان او د دې د لاسه به دغه ولاړ ګاډي ډېرې ورځې وغواړي چې افغانستان ته رسیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د 6 ورځو ځنډ وروسته د شنبې په ورځ د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت دپاره پرانیستل شوه. د کلینرز ایجنټان وایي پرون په تورخم کې د امپورټ یا وارداتو سکینر خراب شوی او د افغانستان یو ګاډی هم افغانستان ته نه دی داخل شوی. دوی وایي پاکستان ټیکس یا ډیوټیانې د وارداتو یا امپورټ ګاډو نه ترلاسه کوي او تېرو 6 ورځو نه پاکستان خزانې ته 300 میلیونه روپۍ نه زیات مالي زیان رسېدلی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد شئ.